علي شاه د خپل پلار باندې د حملې ټول حقیقت بیان کو. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو دا ویډیو سره تر اخره پورې وګورئ او که زموږ چینل باندې نوی نو زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. دوستانو د ملک زبیر په نوم یو سوشل میډیا اکټیویسټ دا ځل خبره بیخي صفا کړه. ملک زبیر علي شاه ته رنګ کړی او دا تپوس یې ترنه وکړو چې داود شاه باندې چا ډزې کړي دي، چا ویشتې ده او په کم حال کې ده او دا خبره رښتیا هم ده که نه دروغ ده. علي شاه 007 دا ویل چې زموږ کور مخې ته زما په پلار باندې ډزې کړي دي او هغه ډیر زیات زخمی ده او ډیر زیات سیریس حال کې ده. دوستانو ملک زبیر علي شاه نه دا تپوس هم وکړو چې خلک دا وایي چې داود شاه باندې ځکه خلک ډزې کوي چې هغه د پیغمبر سنت پسې خندا وکړه او غټه ږیره یې وواله نو ځکه ورته خلک غوسه دي. علي شاه ورته ووایي چې زما په پلار باندې صدر اکبر نوم یو کس ډزې کړي دي او د قتل وارننګ یې هم ورته ورکړی و او ورته وویل چې موږ هغه کس خلاف FIR هم درج کو. دوستانو تاسو د علي شاه 007 دې خبرو باره کې څه خیال ده موږ ته لاندې ضرور ولیکئ. دا و زموږ نننۍ ویډیو، تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم.